ده چې د افغانستان نه جنگ ووځي، د دښمن د کور جنگ میلمه سي. دوی وایي چې نه، جنگ باید د دښمن له کور نه بیرته د افغانستان خاورې ته لاړ سي. دا عمومي قاعده ده. څه معنا؟ ایکس وای زیډ دا نومونه دلته نه دي اخیستل پکار، ټول په دې پیږئ هلته جنگ کوي. دغه جنگ چې هغو خلکو زور واخیسته، دوی راغلل وایي دا خو د همدې ملک خپل خلک دي چې جنگ کوي، د هغوی د جنگ مخالفت وکوي، خو جنگ بیرته کابل ته ویسئ. موږ ورته وایو چې جنگ تیار له دې چې نه ووته. دا جنگ داسې ده لکه بړبوکۍ، لکه وریځه. وریځې خو ګرځي راګرځي، کله کته روانې کله پورته. کله چې جنگ له افغانستان نه په شکل د اشکالو هلته لاړ، هلته یې زور واخیسته، دوی ورخطا سول. ښکاره فرمول ده. دوی وایي چې هغه ټیټ چې سر کې راځي هغوی دې هم دغلته جنګ نه کوي، افغانستان ته دې لاړ سي. دا نور دې هم افغانستان کې جنګ وکړي. دا ستا چې دلته دي دوی دې هم خپلو کې جنګ وکړي. دا د باندې چې راوتي دوی دې هم جنګ وکړي. افغانستان د جنګ میدان سي. و خلکو په دې باندې چې تاسو سر نه خلاصېږي. لنډ او ګنډ فرمول دا ده چې جنګ بد شی ده. هر څوک چې له خپل کور له خپلې خاورې جنګ باسي، دا ملي خلک دي، دا مومنان دي، دا وطن دوستان دي. څوک چې خپلې خاورې ته جنګ راوړي، دا مردود دي، د دوی په مقابل کې باید ودرېږئ. دا عمومي فرمول. اوس راځئ له همدې خلکو سره، دوی چې دا تا ته وایي چې موږ تاسو سره مناظره نه کوو. ولې نه کوئ؟ ولا تاسو د موږ د مناظرې نه یئ. ولې نه یو؟ که بیا کلیو خو مناظره به وګټې. ته راجګ سوی یو عادي طالب سره مناظره کوې، ته راجګ سوی له حامد کاکړ سره مناظره کوې، ورسره کینې هوس او کوس کېږې ورسره. ته زهیر اکبري بیچاره لوده سره کینې مناظره ورسره کوې، مګر ناصري صاحب چې د پوهنتون استاز د ده سره مناظره نه کوې، ځکه چې دا د تا د سویې نه ده. ته این جانب دلاور فیضان سره مناظره نه کوې چې د ټولې دنیا د چا خبره فیلاسوفر ده، مګر ته غیرت بهیر سره مناظره کوې. ته مونږ سره ځکه مناظره نه کوې، ته خوشحال سره ځکه مناظره نه کوې چې مونږ د تا هغه د دروغو پرتوګ چې اغوستی دی ده هغه درنه باسو. مونږ هغه د دروغو نقاب چې تا د افغان په نوم په مخ راچولی دا درنه لرې کوو. له مخ د نقاب لرې کوم، له غړوم دی په سیاسي لحاظ باندې د تا اصلي څېره د خلکو ته ښکاره کوم. مګر دومره هم هوښیار یې، په دې پوهېږې چې رانه باسي یې، په دې پوهېږې چې رانه باسي او رسوا کوي مې او رسوا کړي مو یې. دوی د یوه خبره وکړي، دوی د یوه خبره وکړي چې موږ په پاکستان کې جنګ غواړو. همدغه خبره دې وکړي، موږ دوی معاف کوو. نه رانې بولم دوی د پاکستان په جنګ باندې وغږېږي. څوک چې په پاکستان پنجاب ته جنګ کوي او پنجاب کې جنګ جوړوي، د هغو خلکو ملاتړ دې وکړي. بس دوی د ما له طرفه معاف شو. ته تر دې اندازې پورې خپل دغه روایت وایي، د موږ روایت خرابوي. د تاسو روایت خو خود خرابوو. د تاسو روایت چې د تاسو روایت دا ده چې پنجاب باید خرابه نه شي. نو دا روایت چې زه نه خرابم، څه شی خراب کړم؟ بې له دې نه چې ته د پنجاب روایت ته کار کوې. ښه طالب د پاکستان سړی د تا به یو وار پکاو، موږ به لس واره پکول. یا د موږ وارونو یا خدای پاک یا نیت سم څه، بس دا خلک راغلل او وی ویلې چې بس موږ د خلکو سره جنجال راغی او په مقابل کې فزیکي جنګونه اخته انسانان کې مړه سو. ته باید ووایې چې طالب همدغې له وجې نه ما نه منلې چې ته د پاکستان مقابلې کې نه درېږې. دا چې ته د پاکستان مقابلې کې ودرېدې، اوس دې منم، در سره ولاړ یم. نو خپل جنجال به در سره لرمه د جمهوریت، مګر د دوی په مقابل کې یو وارې طالب په مخ کې به چټي خبرې کولې چې کله د پاکستان په مقابل کې طالب جنګ شروع کړ، دوی ورته کنځاګانې شروع کړې، لیوني سول چې څوک چې د طالب د پاکستان د جنګ مخالف دي، ټولو ته د مور او خور کنځاوې وکړي. نو اوس هم چې څوک نه په پوهېږئ، زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا تاسو او دا څوک چې په دې باندې نه پوهېږئ څومره پسې ساده یې، څومره پسې تاسو ساده یې. او تاسو سادهګانو لپاره خو همدا شی ګورئ.
دا کار شعوري دا خلک کوي، روان دي. دوی نه غواړي چې پاکستان کې جنگ جوړ شي، دوی نه غواړي چې لوی افغانستان جوړ شي، دوی نه غواړي چې پښتون په اتفاق شي، دوی نه غواړي حتی چې افغان په اتفاق شي. کله چې پښتون او پارسیوان سره نږدې شي، دوی د لنډغر کلمه کې روباسي. کله چې سره یو آزاد شي، بیا بیرته سره دوی راجک چې د لنډغر کلمې نه تیر شي. هیڅ ترخه ښکاره واضح دوی د پاکستان په مولوي فضل الرحمن هغه اسان شی چې دلته راځي، دا د هغه خلک دغه د دوی وزیر دفاع د دوی څومره استخبارات چې دوی ټول او دوی یو رقم خبرې کوي. څنګه ممکن ده چې د تا د دښمن خبره یو خبره مو که سره یو شي، خو موږ وایو دا یو خبره په تصادف کې سره یو سوه. 99% تاسو مبارزه او دوی مبارزه یو شی ده. وستر یې ته کوم پرتو کوي چې تا د دوی مبارزه 99% یو رقم ته ده. خو معلومه خبر ده چې تاسو دوی له ادرس ته کار کوي، یو ادرس ته کار کوي. روغه نه منم، هیڅ رقم روغه نه منم. خاطی مکتب خلاص کې منی نه، چې دا وکې منی نه، چې اما شمول حکومت جوړ کې نه. څه شي منی؟ باید جنګي. خو جنګ نه کورني جنګونه جوړیږي. کورني جنګونه منم، پارسی او پښتو جنګ منم، د جمهوریت او طالب جنګ منم، خو جنگ دی په کندهار او په کابل او په بدخشان کې. بس جنگ شروع سو موږ وګټله، او رښتیا هم وایي چې جنگ شروع سو دوی وګټله. موږ وایو چې وروره نه پښتو سته نه پارسي، نه شمال سته نه جنوب، نه شیعه سته نه سني، نه طالب سته نه جمهوریت. یو ملک به جوړو، یو نوم به ورته ټاکو، یو بیرغ به راخولو. زه 2 بیرغه نه ګرځوم. 2 بیرغونه په خپل ذات کې غم ده، 2 ژبې په خپل ذات کې غم ده، 2 رئیس جمهوران په خپل ذات کې غم ده. هر شی چې 2 سول دا غمس. له رئیس جمهور او امیر المؤمنین نه یو شی جوړوم. څه شی به نومي؟ امیر الجمهوریت. څومره امیر مې دغه راواخیسته، جمهوریت مې دغه راواخیسته، یو مې د دواړو نه یو سړی جوړوم. یو به د یوې قوې رئیس بل به د بلې قوې رئیس. دا 2 یو کوم، 2 یو کو، 2 یو کو، 2 یو کو، اخره کې افغانستان جوړو. ته چې دغه 2 چې یو کېږي په دې غوسه درځي. په پاکستان کې یو 2 کوم، زه ورته وایم چې هلته یو پښتون دی یو پنجابی. ما 2 کړ، کله کله یې 3 کړم چې یو بلوچ دی یو پښتون دی یو پنجابی. کله دا ګورې یو ډېر لوی متل ده چې څوک چاته ښېرا کوي، وایي خدای دې په کور کې ښه میړونه درته ډېر کړي. معنا دا چې ملکان دي کور کې ډېر سه. په کوم کور کې زوی او پلار دواړه ملکان سول، دا کور نه جوړیږي. پلار به یو خبره کوي، زوی به بله خبره کوي، دې نه غم جوړیږي. که پلار وو او زوی دا جوړیږي. په پاکستان کې اوس پلار او زوی سره ملکان دي. پښتون هم ملک ده، پنجابی هم ملک ده، بلوڅ هم وایي زه ملک یم. دا و زما په ګټه باندې کار ده، دې کار ته کار کوم. منظور پښتون چې کله راجک سي د پښتنو لپاره کار کوي، تاسو مخالفت کوئ. چې کله د پښتنو ضد غوندې یو کار تر وسي، اول خو یې کوي نه، بیا طرفداري کوئ. نو په دې کې اوس دا موږ وخت دا نن هم دی موږ وخت ضایع څه، پرون هم ضایع څه، بله ورځ هم ضایع څه. دوی وایي تاسو دا سوله کوئ، کله یې راولئ دا سوله؟ موږ خو سوله راولو، خو ستاسو په سکن موږ ورته پرېږدئ. نور خو مو وس نه کېږي. د تاسو آخري خبر د ما دا ده، ښه یې واورئ، په ګوس کې ناست یئ. آخري خبره د موږ دا ده، د موږ د کار مخه نه سئ نیوئ. منتها دغه د موږ کار به یو څو میاشتې وټالوئ. دې کې شک نسته. د حقیقت دا ده چې لږ به یې ټکنی کوي، نورې مخه نه سئ نیولی. او جوړم ده د پردې تر شا مسله خلاصه ده. مبارک دی ټولو ته. افغانستان تقریبا جوړ ده، جوړیږي به دا لږ چې پاتې ده. او له دې نه وروسته به د ټول افغانستان، د لوی افغانستان او د ټولو پښتنو مسله خلاصیږي. په شمارلي 5-6 کسان دي، 5 یا 6، چې په راس کې قرار صاحب ده محترم، او ورسره خوا کې معاون پرچمای همدرد ده. د همدرد د قرار په خپل منځ کې 1 میلیون جنجالونه دي. 1 میلیون. ما د دوی جرګې کړي، مرکې مې کړي، سر نږدې کړي مې دي، او خوشحاله یم. دوی دواړه دغه د پاکستان د رټب سره په مخ بوزي، او همدې لپاره لګیا هم دي، کار هم کوي. دوی د دا په مخ باندې بوزي، خو دوی د سره وچلیږي. سبا ته ما ته رانسي چې وایي چې ولا زه خو دلته راغلم او بیا په جنګ واوښتم. ټو میک لانګ سټوري شارټ، جناب فهیم حاجي، دا لاندې خلکو ټولو چې ناست دي، که غواړئ چې افغانستان جوړ سي، موږ سره اوسېږئ.
که غواړي چې افغانستان کې جنگ سي نو منډه کې هلته ورسئ چې جنگ درته راوړي. زنده باد صلح، زنده باد افغانستان، زنده باد ټول افغانان، او زنده باد بیا پښتانه، زنده باد ویخیار خلک، مردباد بیاکل خاصنم بیاکل خاصنم مردباد دي. نو وبخښئ زه در سره یم فهیم حاجي نوبت د چا د مایک ورکړي. او ډېره زیاته مننه فیضان صاحب، ملغلرې د بیان کړي. دا د وکړه چې بس لږ به زه خبرې وکړم فهیمه که دې اجازه او وي. مهرباني اوس بیا ګورئ، که په لږ مثالونه به ورکړو ښه، که په جګړه کې څوک تباه جوړېدلی نو اوس به خراب شوی وای.